د تلپاتې او سپېڅلي رب په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حریت رادیو عزتمندو اورېدونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي او دا نننۍ شپه به مو تر دې دمه په خوښیو را رسولې وي. عزتمندو اورېدونکو دا د داستاني خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ او د شیرشاه سوري داستان دا برخه هم را سره واورئ. خوږو او قدرمنو اورېدونکو، تاسو د شیرشاه سوري داستان په 15مه برخه کې را سره واورېدل. نه صاحبه، سمدستي مهارت راپور ورکوي. ستاسو دا 800 کسان بیا د ډاکو یو ویښته هم نشي زیانولی. عزتمندو اورېدونکو، تاسو په دې برخه کې را سره اورئ. خواص خان ورته وویل، ته بېغمه اوسه، ورسه هغه خبر کړه. که پنډت رښتیا د مهارت مخبر وي نو دا موږ ته ډېر په ګټه دی. د پردې په دې خبره هیڅ سر خلاص نه شو. خواص خان هغه ته په ټینګار وویل، پردې په ته ورسه هغه خبر کړه، خو چې شک در باندې ونه کړي چې تا له موږ سره لیدلی دي. ته ځان ناګاره واچوه، خبر ورکړه، په رڼا کې بیا دې لور ته مه راځه. ماښام چې تیاره شوه بیا راشه. پردیب جګ شو او د بڼ له یوه کونج نه د کلي په لور روان شو. څو شېبې وروسته هغه د کلي په یوه کوڅه کې ورک شو. د چاړکڼ د غرونو په منځ کې د یوه لوی ګړنګ تر څنګ څو پخې خونې او یو نسبتاً لوی دالان یو ځای جوړ شوی و. د ناو دواړو غاړو ته خیمې، څپرې او د خټو او ډبرو خونې کتار ولاړې وې. وسلوال کسان پکې ښکته پورته کېدل. په لوی دالان کې په یو ښکلي تخت یو هډور د 500 کلونو په شاوخوا کې سړي ډډ اچولې وه. هغه یو لنګ تړلی و. لوڅ بدن یې په ویښتانو پټ و. د پانسرې اوبه یې تر وښکیو راوتلې وې. 2 تنې د پښو په چابي کولو بوخت وو. نور 10-12 تنه لږ لرې لاس په نامه ورته ولاړ وو. په هغو کې 2 د پاخه عمر مېرمنې هم وې چې نیمې بربنډې وې. له ډېر سینګار یې مخونه تپلي وو چې د اصلي عمر اټکلې ګران وو. د هغوی ټولو په خولو د غوړمالۍ مسکاوې غوړېدلې وې. پر تخت پروت د هغوی مشر وو چې سردار یې ورته ویل، د چاړکڼ د غرونو په منځ کې دا د هغه شاهي دربار و. د سردار جنگي بریتان په خوله راځړېدل. په غټو سترګو کې د وینو رګونو څېرې ته ډېر رعب وربښلی و. په کیڼ غومبور یې د یوه لوی ټپ تازه داغ و چې څېره یې ورسره بدرنګه کړې وه. د ګړنګ بل لور ته د خوړ په غاړه ډېر اسونه ولاړ وو. هلته د لویو کمرونو تر څنګ د اسونو لپاره طبیله هم وه چې یوه اړخ ته یې د خټو او ډبرو دیوال درولی و او یوه لویه دروازه یې درلودله. څو کسانو هغو اسونو ته اوبه او خوراک ورکاوه او د اسونو د غاړو په ګرولو بوخت وو. په تخت ډډه وهلي ناڅاپه له هغو 2 تنو څخه یوه تن ته لغته ورکړه او له واخ چغې سره یې هغه 2-3 ګامه شاته وغورځاوه. له ګزار سره یې څو سپکې سپورې کنځلې. د کنچینه یې زویه، په پښه مې دې زور راوړ. هغه کس چې ګزار یې وخوړ لاسونه یې سلامي ونیول. په عاجزۍ یې وویل، سرداره پام مې نه شو، ومې بخبت مې وکړل. بیا ورغی د هغه په پښو کې سر کېښود. د سردار په شونډو سهمجنه مسکا راغله. د سترګو سره رګونه یې نور هم سره وخوټېدل. چاپي کوونکی د سر تر ویښتانو ونیوه، ځان ته یې ورکش کړ. ارامون یې زوړ شوي خو سړی نه شوي. بیا یې هغه بل نوکر ته سترګې ورواړولې. جګجې ته مدوران ته څه سزا ورکړم؟ هغه چې په خپله هم ډېر وېرېدلی په چینګه خوله یې وویل، سرداره چې کومه ستا خوښه وي. ای دې رنډۍ زویه، ما له تا نه وپوښتل. صاحبه تر ماښامې شرشرې ته ودروه. سردار لاس په نامه ولاړ کسانو ته وکتل. سهمجنه خندا یې په شونډو وغوړېدله. رنویره ته څه وایې؟ یوه تن د چغو سترګو خاوند چې ګران بیه چپنه یې په تن وه او په پګړۍ 3-4 غمي ځلېدل، ځان لږ راټول کړ. سرداره له پاس ګړنګ یې راوغورځوه چې د سسرام د سروي غوندې غوښې او هډوکي سره ګډ شي. نوکر له ویرې د پاڼې په څېر رپېده. سردار بیا وویل، ویرو ته څه وایې؟ یوه د ډډې خېټې خاوند چې ببرې وریځې په سترګو څپر ولاړې وې په سپوږمو کې په نري غږ وویل، په مستو اسونو پسې وتړه باداره، هغه د رامګړ د ټکور په څېرې چې یوازې د پښو هډوکي پاتې شي. سردار یوې مېرمنې ته سترګې ورواړولې. بیا یې پورته کش کړې.
رانی څه سزا ورکړم دې د مردار خور زوی ته؟ هغې په ناست سر ته جټکه ورکړه. په مخ راخپاره ویښتان یې وڅنډل. باداره زوښ اوبو ته یې واچوه چې ښوروای ووځي. دا د چړکن د پاچا معمول سزاګانې وي. د دې هرې سزا یو بیل داستان و. زوښېدلو اوبو ته یې داسې څوک غورځول چې د سردار فرمان به یې نه و منلی او ناغېړي به یې پکې کړې وه. په مستو اسونو پسې داسې څوک تړل چې د کسانو ته به د قلنګ له ورکولو انکار کړی و. د څو راجګانو اردلیانو ته یې دغه سزاوې ورکړې وې. د اوبو شرشره د سردار د دربار نه کوم 100 متره پاس د غره د اوبو شرشره وه چې یو ژړنده اوبه له 100 متره ګړنګ نه لاندې تویېدلې. هغو ته به یو نافرمانه بنده په یو تخته وتاړه او شرشرې ته به یې واچاوه. په یوه شپه کې به هغه ډډ بډ مړ پروت و. د سردار تر ټولو بده سزا له لوی کمره د ژوندي بني ادم راغورځول و. تر اوسه یو سوداګر او یوې نجلۍ ته دغه سزا ورکړې وه. د سردار د حکومت په حدودو کې دغه کیسه خوله په خوله ګرځېدله چې نجلۍ د روحتاس د مدنپور کلي د یو شتمن لور لکشمې دیوي نومېدله. د لکشمې دیوي د ښکلا غږ له چاړکنډه تر روحتاسه خپور و. سردار ته د ښکلا اوازې رسېدلې وې. په هغې غیابي مین شوی و. 6 میاشتې کسان پسې اچولي وو. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې کسانو لکشمې دیوي را وتښتوله. 2 اونۍ نه وې تېرې شوې چې لکشمې سردار مهارت د چړې په ګزار ټپي کړ. وروسته هغه د پاس کمره له سره لاندې را وغورځوله. نوکر له ویرې لړزېده او د چړې تر دم لاندې د پسه په څېر د سردار سرو سترګو ته کتل. سردار ناڅاپه په تخت کېناست. په زوره زوره یې وخندل او د مدوران ویښتان یې خوشې کړل. ویې ویل دا ځل دې بښم، خو که دې بل ځل ناغېړي وکړه د لکشمې په څېر دې له دغه پاس ګړنګ نه لاندې غورځوم. واښې دې په ناو کې وګولیوانو ته اچوم. بیا یې هغو مېرمنو ته غږ وکړ سینا رانی راشئ، ستاسو په پستو لاسو کې جادو دی، لږ مې پښې چابې کړئ. هغه دواړه راغلې. سردار تورې غوړبېجنې پښې وغځولې. دواړه پرې توښ شوې. له ځنډ وروسته هغه راجګ شو او له تخته ښکته شو. دغه مهال د لوی دالان تر نیمایي غولی د لمر په وړانګو کې لمبېدلی و. سردار لمر ته راغی او د لوی دالان په غولي یوه او بل لور ته قدم وهل پیل کړل. بیا یې په پورې غاړه هغو کسانو ته چې د اسونو په خدمت بوخت و په لوړ غږ وویل زما د آس یو نال لوېدلی و، هغه مو ورټینګ کړ؟ یوه تن ځواب ورکړ هو کې سردار صاحب، بېغمه اوسه. دغه مهال یو پیردار غږ وکړ له مورنګي لوري په ناو کې یو څوک را روان دی. لاندې کوم 500 متره لرې په ناو کې یو تن راښکاره شو چې پورته را روان و. سردار لاسونه سترګو ته لپه کړل. په ځیر یې هغه ته وکتل. بیا یې وویل ویرو هغه زوړ ورمېږ لکه چې د پنډت وراره دی چې څه خبر به یې راوړی وي. ویرو صحنه او نورو ټولو لاندې ناو ته وکتل. غوږونه غبرګ اوچت شول. باداره هماغه دی. سردار له ځان سره وویل پنډت راته غنیمت دی، که یې نازونه ډېر دي په خدمت کې ناغېړي نه کوي. را روان سړی داسې ښکارېده چې ډېر ستومانه او له پښو لوېدلی وي. تر آبادۍ پورې تر 3 ساعته زیات پلی مزل و. هغه اوس اسې پښې څپولې او ړنګ بنګ را روان و. څو ګامه به یې چې واخیستل بیا به په لاره کې کېناست. پاس به یې وکتل، بیا به له ناکامه جګ شو او څو ګامه به یې نور واخیستل. پاس د سردار او نورو کسانو انتظار وکړو. د هغه تر خوله بیا د سپکو سپورو لمبه اوچته شوه. د خره زوی لکه میلې ته چې روان وي هسې شلم شلم درومي. غږ پرې وکړئ چې په منډه ځان راورسوي. یوه تن لاسونه خولې ته ونیول، چیغه یې کړه چټک شه، په ځوانۍ دې اور پورې شه، لکه ماشوم څو ګامه واخلې بیا کېنې. له پاسه دغه غږ په هغه د جادو په څېر اغېزه وکړه او سمدستي چټک شو. څو شېبې وروسته هغه په داسې حال کې چې سخت ستومانه په خولو کې لوند خیشت و د سردار مخې ته ودرېد. صاحبه، پنډت جي در باندې سلام کاوه. ویل یې د سیمو خلکو شیرشاه ته استازی لېږلی دی چې ستاسو په خلاف پوځ راواستوي. په ګړنګونو کې د سردار د کړسندې خندا سهمجن غږ وکړنګېد. په زوره زوره یې وخندل. شیرشاه لا څوک دی؟ ځوان چې لږې ساه پر ځای شوه ویې ویل صاحبه، د بهار او بنګال پاچا شیرشاه نوم یې ډېر اورېدلی، خو په دې وطن کې کومې مور تر اوسه داسې زوی نه دی راوړی چې له مهارت سره ټکر ته تیار شي. شیرشاه یې لا څوک دی؟ د هغه په څېره تر 500 زیات راجګان زما د پښو څټل د ځان ویاړ بولي. بیا یې شاوخوا ته د غرونو څوکو ته وکتل. را وڅرخېد، لاسونه یې وغوړول. دلته زما پاچاهي ده. د دې غرونو او د لاندې په لمنو کې د پرتو کلو پاچا مهارت دی. هغه بیا وخندل. مهارت دې ژوندی وي.
چې په لامو راورسیږي بیا به د هند راجاګان او شاهان په خپله راځي او زما په پښو کې بلوي. د د غږ له اورېدو سره له شاوخوا په لسګونو غږونه اوچت شول. مهارت دې ژوندی وي، سردار دې ژوندی وي. بیا خپلو درباریانو ته چې له غوړمالۍ خولې تر غوږونو په خندا کې جنګې وې وکتل. رامپرکاشه، رنویره، ځانونه تیار کړئ. بیا د لیوني خندا غږ د غرونو په ګړنګونو کې راغبرګ شو. شیرشاه، که ته رانغلې په باګوان سوګند چې زه به درځم په خپل آس به دې تړم چې غوښې دې په کاڼو بوټو پاتې شي. بیا یې هغو مېرمنو ته وویل له غرمې وروسته خو مې لږ په خپلو اداګانو ونازوئ. هغوی په ملا خامې شو، دولاسي سلام یې وکړ. په سترګو باداره څو ګامه په شا لاړې، بیا د لوی دالان ښي اړخ ته په یوه دروازه ننوتې. د غره په ډډه کې کیندل شوې لویه خونه په مشالونو روښانه وه. سردار مهارت زرینه چپنه اغوستې، په سر یې د راجاګانو په څېر په غمیو ښکلې شوې پګړۍ ایښې او په یوه تخت ډډه اچولې وه. شاته یې دوه نیمې بربنډې نجونې سراحي او جام په لاسو کې ولاړې وې. د طبیلې او هارموني غږونو فضا سندریزه کړې وه. درې ځوانې نیمې بربنډې نجونې چې ډېرې ګاڼې یې ټینګې کړې وې د هغه مخې ته د ساز سور او تال ته اوښتې. مهارت بیا خپل جام په سر واړاوه. تشې شاته ولاړې نجلۍ ترې واخیسته او بلې سمدستي ډک جام ور وړاندې کړ. هغه چې اوس ښه نیشه او زنګېده، نجلۍ ته یې په سهمجنه مسکا وکتل. ته یې راباندې وڅښه. نجلۍ له پیکه مسکا سره مخې ته ورغله. جام یې د هغه په شونډو ور کېښود. سردار خپل زیږ لاس د هغې تر ملا را وګرځاوه. نجلۍ د پړانګ په پنجو کې د بې وسه هوسۍ په څېر د ځان ایستلو ناکامه هڅه کوله. هغه په کړس کړس وخندل. مینا، ستا دا پاسته لاسونه درب شو، یو تن لویې خونې ته ورننوت. ټول څک شول. د طبیلې او هارموني تالونو په ډبرین چت کې وروستۍ ازانګې وکړې او بیا چوپیا شو. سردار ډېر په زحمت سترګې وغړولې. د دروازې لور ته یې وکتل. زموږ په نیشه کې د خار وواهه. وایه د سپي زویه څه خبره ده؟ باداره، د شیرشاه زر تنه پوځیان مورنګي ته را رسېدلي دي. وایي چې په موږ یرغل کوي. سردار وزنګېده لکه چې د پیردار د خبرې په مطلب ډېر وروسته وپوهېد. خمارې سترګې یې وې او بلې خوا ته واړولې. بیا یې وخندل خو غږ یې له ستوني نه ښود. ویې ویل زر کسان، یوازې زر کسان. بیا هغه په خپل ځای ډنګ شو. نجلۍ ایله د هغه له منګولو خلاصه شوه. بېرته لاړه شاته ودرېده. یو ځوان چې په قطار کې سردار ته تر ټولو نږدې ناست و جګ شو. ویې ویل تر څو سردار راویښېږي باید تیار شو. محفل رنګ شو او مهارت له هغو نجونو سره په خونه کې یوازې پاتې و. شپه تر نیمایي اوښتې وه چې د مهارت نشهوالو ته او له خوبه راویښ شو. تر لږ شېبې په مازغو زور راوړ. بیا یې تر څنګ ویده نیمه بربنډه نجلۍ په زور وخوځوله. پاڅه د رنډۍ لورې. هغه سمدستي پاڅېدله، سترګې یې وموښلې. جګه شوه خو مهارت تر لاسه ونیوله، ځان ته یې ورکش کړه. مینا، څه خبره وه؟ نجلۍ وپوهېده چې د هغه هېڅ هم په یاد نه دي. ویې ویل قربان، احوال راغلی چې مورنګي ته سپایان را رسېدلي دي. د مورنګي له نوم اورېدو سره د مهارت د ذهن تیارې روښانه شوې. د پیردار ټوله خبره ور په یاد شوه. شیرشاه ورپسې زر تنه سپایان راستولي دي. یو ځل بیا یې په مازغو کې د غرور چونجي وخوځېدل. شیرشاه په زرو تنو مهارت نیسي. د اوږدې خندا غږ یې په ډبرین چت کې وکړنګېد. یو مشال له دیواله راواخیست او د دروازې په لور لاړ. چې تر دروازې وتلو غږ یې وکړ موهنه، راجیشه، وردی څنګه؟ ملګري مو راټول کړئ. یو د جګې ونې او لوی تندي خاوند چې په مخ کې ودرېد. باداره، هغوی ستاسو د راویښېدو په انتظار وو. ټول په بر تالار کې دي. راویې غواړم. بر تالار د غره په ډډه کې کیندل شوی و. بله لویه خونه وه چې تر دې یو 50 ګامه وړاندې د لوی ناو بل اړخ ته و. په مهارت د شپې سوړ شمال ښه لګېد. خوب او نیشه دواړه وتښتول. ویې ویل نه، زه په خپله هلته ورځم. بیا د مشال په رڼا کې د بر تالار په لور روان شو. لا یې د نیشې اغېز په بدن کې و. ګامونه یې کاږه واږه و. یو ځل یې په خله لویې ډبرې سره ونښته. نږدې و چې پړ مخې لوېدلی و.
خو ځان یې راټینګ کړ. ټپرېدلی د بر تالار مخې ته ورسېد. دننه یې شور او زوږ اورېده چې تر معمول زیات و. ورنږدې شو، غوږ یې ونیوه. یوه تن ویل: شیرخان معمولي دښمن مه ګڼئ، زما خبره ومنئ. هغه د بابرشاه زوی همایون شاه ته ماته ورکړې او د پاچاهۍ تاج په سر ایښی دی. د بل تن غږ اوچت شو: نه همایون د دې خاورې اصلي بچی دی او نه شیرشاه. د دې خاورې اصلي بچی مهارت دی. که په تاسو کې غیرت وي پرې راټول شئ. هغوی دواړه له دې وطنه وشړئ. هغه لومړي بیا وویل: لږ له عقل کار واخلئ. ما چې د شیرشاه په باب کومې کیسې اورېدلي، بګوان دې موږ ته مخه نه کوي. هغه زموږ د راجګانو په څیر نه دی. دوی ته خو پښې ودربه وسل ګامه در نه شاته درومي. د هغه په سینه کې د زمري زړه پروت دی. یو بل تن وویل: زموږ د راجګانو مور میراته ده. یو خو په خپلو کې نه جوړیږي، دویم دوی هر زوره ورته دولاسي سلام کوي. مهارت نور د باندې پاتې کېدل لازم نه بلل، ورننوت. د دروازې له غږ سره ټول څک شول او د دروازې لور ته مخونه واړول. بیا ټول سمدستي ودرېدل. نور د سردار له سره نېشه الوتې وه او بلې نېشې په مازغو اغېزه کوله. وړاندې خپل ټاکلي ځای ته تیر شو. په خپل تخت کېناست. په خپلو ټولو ملګرو یې نظر راتېر کړ. بیا یې وویل: ځوانان مو تیار کړي دي؟ هو کې سرداره، ستاسو د حکم په انتظار یو. زما حکم دا دی چې دغه زر تنه باید ټول ژوندي ونیسئ. پزې او غوږونه به یې شیرشاه ته ډالۍ واستو. یو مټور ځوان چې په ناستو کسانو کې تر ټولو کشر ښکارېده وی ویل: زه د سردار له نظر سره موافق یم. شیرشاه اصلا زموږ سردار ته په سپکه کتلي چې زر تنه یې د نیولو او یا وژلو لپاره راستولي دي. له یو کونجه دروند غږ له یوې داسې خولې راووت چې په ویښتانو کې پټه وه. که دا د شیرشاه کوم دام وي، هغه خو ماته دومره ساده سړی نه ښکاري. په ځواب کې څو غږونه اوچت شول: شیرشاه هیڅ هم نه دی، هغه هم دومره ساده سړی دی. زموږ کسانې تر ګیرې لاندې سرې سترګې ناستې او خپل کارونه کوي. مهارت لاس اوچت کړ. ټول چپ شول. هغه وویل: بس نور دا دی، د ازمایښت وخت را رسېدلی دی. څوک ساده دي، څوک هوښیار، څوک د زور خاوند دي او څوک نه دي. زر به دا ټول معلوم شي. د دغو زرو کسانو لپاره خو ماته یوازې رام پرکاش کافي ښکاري. زما په ګمان شیرشاه دغه کسان د دې لپاره راستولي چې زموږ مرکز ته د مورنګي له لوري د خوراک او نورو شیانو د راتلو مخه ونیسي. ګمان نه کوم چې هغوی د دلته زموږ په مرکز د برید لپاره راغلي وي. د پنډتجي احوال خو راغلی، خو دښمن خپل پلان کله چاته افشا کوي. وروسته د دوی پریکړه په همدې شوه چې رام پرکاش به له 3000 تنو سره لاندې یو مناسب ځای هغوی ته لاره نیسي. که هغوی ورباندې راغلل، دوی به یې کلابند کوي او ټول به ژوندي نیسي. رام پرکاش په نیمه شپه کې له خپلو وسلوارو سره د خپل ماموریت په لور روان شو. مهارت او انډیوالانو یې هم هر یو خپلو تختونو ته پناه یوړه او د نجونو په تودو غېږه کې د نړۍ له هر غم او ښادۍ بې پروا خمار ولوېدل. د چارکان د غرونو په دې ناوونو کې د ژوند معمول همدغه و چې هر ماښام به یې هنګامې پیل شوې او تر نیمو شپو پورې به دوام درلود. تر هغو وروسته به هغوی نشه تودو غېږو ته ولوېدل او تر سبا غرمې پورې به لوېدلي وو. غرمه مهال چې مهارت سترګې وغړولې، ګډ وډ ویښتان یې له مخ نه لرې کړل. راجګ شو، په ککرۍ کې درد احساس کړ. لاس یې وغځول. تر څنګ ویدې نجلۍ ته یې په کرکجن نظر وکتل. له ځان نه یې ټېل وهله. د رنډۍ لورې جګه شه. هغې سترګې وموښلې. ځان یې راټول کړ. په شړۍ کې ځان پټ کړ او په یوه دروازه ننوتله. مهارت جګ شو او په یو وړوکي حمام ننوت. مخ ته یې څو لپې اوبه واچولې. په سترګو کې سره رګونه د پاتې خمار ښکارندوی وو. سر ته یې جټکه ورکړه. بیرته د خوب خونې ته راغی. لاس یې وغځول او د خوب تښتولو هڅه یې کوله. بیا د یوې وړوکې کړکۍ مخ ته ودرېد چې د غره د وړاندې اوږې یوه برخه ترې ښکارېدله. سوکه سوکه عادي حالت ته راوګرځېد. د باندې یوې سوپې ته راووت چې د لمر وړانګې نه وي ورته رالوېدلې وي. تر سوپې لاندې څو تنه وسلوال کسان په خپلو کې سره پسېدل او پټ پټې خندل. له دوی نه څو ګامه لرې زین کړي آسونه ورته ولاړ وو. دغه مهال سوپې ته یو تن ورغی. په ملا خم شو. په وړینګه خوله یې وویل: ناشته تیاره ده باداره، رای وړم؟ هغه سوړ ځواب ورکړ: رای وړه. څو شېبې وروسته یو لوی خوراک ډک پتنوس ورسره راوړ. په پتنوس کې د پسه کباب شوی ورون، د شاتو او پیروي ډکې پیالې او 2 تودې پراټې ایښې وې. مهارت په هغو داسې ور وغورځېد لکه د څو شپو وږی. په څو شېبو کې د پتنوس خوراکي توکي سره لنګ او لاش کړل. په شاتو ککړه پیاله یې په ژبه وڅټله.
له ځان سره یو سندره زمزمه کړه. بیا یې وویل د غره په غېږ کې د پسه کباب او خواږه شات عجیب مزه لري. بیا یې په کړس کړس وخندل. لاندې وسلوالو پیرهدارانو چې د هغه د خندا غږ واورېد تندي یې وغوړېدل. هغوی وپوهېدل چې سردار یې نن په ښي اړخ راپورته شوی دی او په ښه موډ کې دی. د دې معنا دا وه چې دوی به نن بې ځایه کنځلې لږ واوري او د سزا بوج به پرې کم وي. ناڅاپه د هغه دروند غږ اوچت شو. راجیشه وردیسنګه. د وسلوالو کسانو له ډلې 2 تنه په ډېره تادۍ ورغلل. د هغه په مخ کې ودرېدل. قربان امر کوئ. قربان مو سر وخوره. د رامپرکاش څه احوال نه دی راغلی؟ نه قربان نه دی راغلی. نو دا د شیرشاه کاغذي زمریان څه شول؟ بیا یې په کړس کړس وخندل. څنګه او راجیش په وړمالۍ دومره وخندل چې تر سترګو یې اوښکې راغلې. باداره کاغذي زمریان د اصلي زمري په مخ کې چیرته ټینګېدای شي؟ مهارت وویل آس مې زین کړئ. راجیش وویل په سترګو قربان. بیا دواړه په تراټ ښکته شول. لږ ځان وروسته یو سور آس زین کړی د سردار د خوب خونې ته څیرمه تر سوپه لاندې ولاړ و. مهارت ورغی د آس په غاړه یې لاس راتېر کړ. د آس ناره یې خور خور غږ اوچت شو. د سردار خوله له یوه وښکي تر بله وشلېده. د آس په تندي یې لاس راتېر کړ. ویې ویل سورکیه یو په تا مې باور دی چې پرې به مې نږدې. نور مې دا د رنډۍ په زامنو په یو هم هېڅ باور نشته. راجیش ویردیسنګ موهنچند او څو تنه نور چې شاوخوا ته ولاړ وو غونډ شول. دغه کنځلې د همدوی په ادرس وې. یو یې هم د خپل سردار د خبرې د سپیناوي هڅه ونه کړه. سردار خپلو ملګرو ته په مرموزې مسکا وکتل. څه ته ګورئ؟ په اسونو مو پښې واړوئ. ټولو د سترګو په رپ کې په اسونو پښې واړولې. سور آس د ټولو تر مخ روان شو. سردار یې مخه د لاندې ناو په ځای پاس لور ته واړوله. د ناو په منځ کې رڼې اوبه بهېدلې. پاس د لویو قبرونو په منځ کې تیاره لاره په لنډیو کرزونو کې تېره وه چې تر 50 متره لرې به څه نه ښکارېدل. لږ وړاندې لویه شرشره وه. اوبه له 100 متره پاس ناو نه لاندې رالوېدلې. چې ډېره شاعرانه منظره یې جوړه کړې وه. دلته لاره د غره په یوه ډډه کې ختلې وه. د لویو کمرونو په منځ کې لاره تر ډېره حده د سردار په بیګار جوړه وه. هغه به لاندې له ولسونو نه په سلګونو ځوانان راوستل او دغه لاره او سمت یې پرې جوړې کړې وې. دوی چې پاس وختل هلته یوه بله دنیا وه. د غره په منځ کې دلته یو لوی میدان و چې پوځي روزنځای ته ورته و. په زرګونو پلي او سپاره وسلوال پکې بوخت و. د غره په ډډه کې یوه او بل اړخ ته د پوځي بارکونو په څېر د خټو او ډبرو خونې کتار وې. په منځ کې یوه ماڼۍ ته ورته لویه خونه وه چې دا د سردار اصلي خونه وه. خو له یوې خونړۍ پیښې وروسته سردار بیا دې خونې ته رانغی. لاندې یې واړول او دغه اصلي مرکز ته به کله کله راپېښ شو. شاوخوا ته د دغو کتار خونو سره نارینه او ښځې ګډ په کار بوخت ښکارېدل. دوی هماغه برمته شوي نوکران وو چې سمڅې یې کیندلې او یا یې له کاڼو او خټو خونې جوړولې. دلته د غره په منځ کې د یوه لوی کلي ژوند و. دا د مهارت ډاکو د ملګرو او د هغو د برمته شویو کسانو کورنۍ وې چې دوی له لاندې آبادیو راوستلي وو. دوی چې پاس وختل یو تن چیغه کړه سردار راغی. له دې سره پلي او سپاره وسلوال په کتارونو کې منظم شول. یو شمېر خدمتګاران او نوکران په منډه راغلل. د آس په رکاب یې د هغه پښې ښکل کړې. سردار د ماهر پوځي په څېر خپل جنګیالي ولیدل. هغوی د پوځي نظم په څېر ډېر منظم ولاړو او سرونه یې ښکته اچولي. د حریت رادیو عزتمند اورېدونکو د شیرشاه سوري داستان دا 15 برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې راتلونکې برخې مو زه زبیر په لوی او بښونکي رب سپارم. ښه وخت ښې چارې ولرئ. الله مو بخښي. شیرشاه سوری. شیرشاه سوری هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو.
نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هر دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هر چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري. شیرشاه سوري.